سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د افغانستان اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دي د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانیستل د افغانستان کورنۍ مسله ګڼي او زیاتوي د دغې مسلې حل ته اړتیا ده او په دې اړه کار کوي. مجاهد له دوی چې سره په مرکه کې ویلي دي ټینګار کړی د هغه کسان چې په تیر کې ازمایل شوي دي او خلک ترې کرکه لري د افغانستان د وګړي په توګه منل کیږي، خو په دولتي پوسټونو کې به ځای ونه لري. هغه د تیر حکومت د سرتیرو د ربړونې او وژنې په اړه راپورونه رد کړي دي او ویلي دي په هغو سیمو کې چې اسلامي امارت بشپړ حاکمیت نه درلود د خلکو لخوا ځینې پیښې شوي دي چې عاملین یې نیول شوي دي او بندیان دي. بلې خواته د پاکستان امنیتي ادارو په اډایله جیل کې د پخواني وزیراعظم عمران خان د سولتکاري په تور 6 نور ملازمان نیولي دي او پلټنې ترې پیل کړي دي. د وی او ای اردو خبرې تر مخه په نیول شوو کسانو کې 3 تنه ښځې هم شامل دي او امنیتي ادارو د نیول شوو کسانو نه موبایلونه هم اخیستي دي. ویلي شوي دي دغه کسان د سی سی ټي وي کیمرو په مرسته نیول شوي دي چې پکې 3 الکار او 2 د واړ ښځې کارمند دي او یو سویپر هم شامل دی. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.